تلا اغا چاہتا یشاء چی غوڑی اناثن لنا جناکیانی ویحبو اورکی اغا لمن اغا چاہتا یشاء چی غوڑی الذکور نران الکان چاہتا غوڑی جناکی ورکی چاہتا غوڑی الکان ورکی دا ډیر خلق به تاسو پیژنئ چې هغه صرف ورونه وي دا ډیر خلق به پیژنئ چې صرف خورګانی وي خیان دی وي او یا یزوجهم یا بدوی راجمه کی ذکرانا و اناثا الکان او جنکی ان ځنوتا لکان او جنکی دواړه درې ورونه وي درې بخیان دی درې څلور ورونه وي درې څلور بخیان دی وغیرہ ويجعلوا او کی الله تعالی من اغا چاته یشاء او چې وغوړي عقیما شند ان یوم ورنکی نه الک ورکی نه جنې ورکی دا سم کېږي چې الله تعالی د دوړه الله نه یو نه ورکی ما کا انه بشکا علیم په هده قدیر قدرت ولده وما كان او ندی لبشرین اثیو انسان د پاره ان ممکن ندی دا کول نشي انسان ان یکلمه الله چې خبر یو کی الله تعالی اغسرا الا مگر وحیا یا وحی سرا او من وراء حجاب یا د پردین ورستو او یرسل رسولا یا رؤلیگی فرشتي دا درې سورتونه دي د وحی او درې وړه سورتونه فرشتو سره د پیغمبرانو سره شوي لکه موسی علی السلام سره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره یا وحیو کی داغه کیفیت په خپل الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدله ده چې د دې بعضی سورتونه په ما باندې ګران وي چې کله وحی داسې کیفیت کی راځي لکه څنګه د زنجیر ته ټنګي او د دې یو عجيبه غونته आवाज یا لکه څنګه چې د شادو میچي په یو ځای باندې تیریږي او د یو بنګهاره کوي کدا سره دل یو بنګهاره کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په ما باندې ګران وي او کله الله تعالی فرشتي راولېږي او کله الله تعالی د پردې نه په خپل خبر یو کی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د معراج په موقع باندې او یا موسی علیه السلام سره الله تعالی د کوه تور په موقع باندې او الله تعالی د درې وړ سورتونه دي د وحی په دغه طریقو سره الله مخه خبره چالي دل دی باندې د اکثر علما او رایم دغه دا چې قیامت نمخ کې دالي دل نکي ځکه چې په دې سترګو کې الله تعالی دا طاقت اډو اچولې نه ده دا ممکن نه ده کې دې نشي دا ها کله چې مونږ لاړ شو الله تعالی دې مونږ تاسو بوزي الله تعالی دې لارې د مشکلات مونږ ته آسان کی او الته مونږ الله تعالی دغه طاقت او دغه بدن بنوي بیا الله تعالی په دې کې هغه قوتونه واچي چې بیا زمونږ هغه سترګې د الله تعالی د دیدن هغه بیا برداشت کولای شي او بیا الله تعالی مونږ ته نصیب کی الله دې مونږ تاسو ته نصیب کی فیوحیا بس هغه وحی کوي باذنه په حکم سره ما څوک دا فرشتي او یرسل رسولا کنا یا رستي الله تعالی فرشتي پیغمبران او بیا وحیو کی هغه ته باذنه په حکم دا هغه سره ما یشاء او چا د چی خوغوي انه بشکاغا علی ډیر او چته حکیم خاوند حکمت ولده وکذالک اومد غرنګي او حینا موږ وحی کړی دا الیک استا طرف ته روحنا مراد دلته د قران دی ځکه چې دا د روحاني ژوندۍ د زمونږه او زمونږ د روحاني ژوندۍ د پاره ژوند دی بقاعده من امرنا زمونږ حکم سره ما كنت نویت تدری چې پوی دی ما كنت تدری ان تن پوی دی مل کتاب او تشی دی کتاب ولل ایمان او نه ایمان نا ولکن جعلناهم غقل دا نورن رنا نهدی چې مونږ لار خو به دی ذریعہ سره من اغه چاته نشا او چې مونږ غواړو من عبادنا د خپل بندگانو ته الله مونږ ته هدایت ذریعہ جوړ کړه وانك او بشکت لتهدی تلارخی الى صراط مستقیم دا لار سیده طرف ته صراط الله لا رضا تعالی الذي هغا له جغد پارا فی السماوات پاسمانونو کی هر سدی وما هغا فی الارض چې بزمکه کی دی ان الله د هغه ذات چې هغه مالک د اسمانونو او د زمکه الا خبردار خبر شي واورا الى الله الا تعالی طرف ته تصير الامور واپس بغیر دی ټول کارونه الله الرحمن الرحیم سوره زخرف مضمون ومغه ده چې کوم حوامیم په سر کې بیان شوی ده حامیم والکتاب المبین او قسم دې په کتاب باندې چې ښکارا ده ان بشکمغا جعلناه جوړ کړی دا قران عربيا عربی کې لعلکم دې لپاره چې تاسو تعقلون په شی وانه او بشکها ان دا قران فی الكتاب په اصل د کتاب کې ده چرته په لوح محفوظ کې څنګه چې ستا مخه ته پروت ده قرآن دلته ته ګوري د الفاظ هم تک کرنګي په لوح محفوظ کې هم ده او دې کې هیڅ کمی او زیاتې نشته
دا الله تعالی ټول اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دماغو کې محفوظ کو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته اورول په د صحابه کرامو په دماغو کې بیا دغه په ډېر لوی تعداد کې لوی کثیر تعداد کې بیا غن ورستو باقاعده سرکاري تور باندې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې باقاعده کتابت محفوظ شو دغه مخکې مو مختلفو ټوکړو کې مو لګ لګ وو چا سره یو ټوکړه چا سره بل ټوکړه او ځنه روایت دا چي دي چې د حفصه رضی الله تعالی عنها سره په کور کې هم مختلفو ټوکړو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي زموږ تاسو مور او د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کملور وا خو سرکاري د اغي تدوین ته سرکاري حیثیت حاصل نه او دا سرکاري حیثیت به د باقاعده د عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حاصل شو بیا دغه چې کوم دی باندې خواري وکړه چرته چې سره ټوکړه وا بیا مختلفو قاریانو نه د وخت حافظانو نه دغه بار باغی باندې اور اولې شو هغه وکتل شو میچ کړل شو چرته به غلطي نه وي بیا هغه ته مصحف عثماني ویل کیږي نو هغه داغه نواقله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دماغ پورې داغه نواقله د جبرئیل السلام او بیت عزت پورې داغه نواقله تر لوح محفوظ پورې او هغه دینه بعد سر آزادی دې پورې د کیو شان دي او په دې الله تعالی فرمایي چې د دې حفاظت ذمہ داری د مونږه غسته ده او چام په دې کې چې نقصان کولو کوشش کړي دي د ډیروالي او یا د کموالي الله تعالی د هغه ته شکست ور کړی دی او الله تعالی هغه ذلیل کړی دی او الله تعالی د قران کریم ذمہ داری الله تعالی په خپل غسته ده او چرته څوک په دې باندې کاغذ شوی نه دي کامیاب شوی نه دي نو دا قران فی الكتاب دا په اصل د کتاب کې هم عمده کرنګ دي په لوح محفوظ کې او دې چې کلم تاسو ګورئ نو په عمدی مين سره ورته ګورئ چې دا د الله خبرې دي دا د الله الفاظ دي دا الله تعالی په خپل بیان کړی دي دا جبرئیل السلام بیان کړی دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي دا هغه تلاوت کړی دي هغه هم د کرنګ دا څنګه چې تاسو مخې ته پراتی دي هم د کرنګ په هغه وخت کې هم لدینا دا اومنه مراد دا نه ده چې هم د کرنګ لیکل د موږ چې څنګه کو ځکه چې لیکلو کې خو فرق راځي په هغه وخت کې زیر زبر پیش حتی کې چې نقطې به هم نه وي بیا غورستو اسانی ده پاره دا جوړ شوی نقطې او چولې شوی بیا غنه ورستو زوار زی زبر پکې جوړ شول هغه نه ورستو نور موږ اسانواله پکې جوړو څومره چې موږ د وینا د لپاره اسانی پکې پیدا کی خو خبره خو مغه ده لدینا موږ سره ان هغه کتاب چې موږ سره ده لعلی حکیم هغه د اوچته مرتبه ولده او د حکمت ولده افندربو آیا موږ بلری کو انکم استاسنا الذکر دا ذکر نصیحت صفحا په اړول سره اندا چې کنتم یی تاسو قوم یقوم مسرفین حدنا اوختن کی یعنی مونږ به د بیان پرېږدو چې تاسو نه مانئ نو بس پرېږدو یعنی بس وای نه کو چې کنه تاسو نه مانئ او دا چې تاسو باندې دا خنه لګي نو که تاسو باندې خنه لګي یا تاسو دا نه کوي نو آیا مونږ به تاسو نه دا کتاب د نصیحت په دې خبره واړو چې کنه تاسو د حد نه تیریدون کیي دا څه نه کوو وکم ارسلنا او څومره مونږ لګلی دي من نبیین د پیغمبرانو نه فی الاولین په مخکینی امتونو کې وما یاتیهم او نبرات للدویتا من نبیین هیڅ یو پیغمبر الا مگر کانوا بدوی به هغه پوری استهزئون چټو کې به کولې فاهلکنا بس مونږ هلاک لل اشد ډیر زیات سخت منهم د دوینا بدشن په طاقت کې ومضا او تیر شو مثل الاولین مثال د پخوانو خلقو مخکینو خلقو ولا ان سالتهم او کچیر ته پختنو کې دوینا من خلق السماوات چې چا پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا لا یقولن نخام قضی بوای خلقهن پیدا کړی دي دا العزیز زرور بادشاہ العلیم او په بادشاہ الله تعالی الذي الله غذات جعل چې جوړ کړی دا لکم تاسو د پاره الارض ازمکا مهدن فرش پشان د فرش وجعل او جوړ کړی لکم تاسو د پاره فيها بدې کې سبلن لاري لعلکم دې د پاره چې تاسو تختدون لار بیا مومي والذي ولا غذات نزل چې نازل کړی راوي او راولي من السماء د اسمان نما ان وب بقدرن په اندازې سره فانشرنا بیا مونږه ژوند کو به باغې سره بلدتن خا میتن مل ان هغه چې هغه وچوي خشک کذالک هم د غرنګي تخرجون تاسو به هم راو استل شي والذي ولا غذات خلق الازواج چې پیدا کړی دي جوړي كلها د هر یو شي وجعل او جوړي کړی دي لكم تاسو د پاره من الفلك د کشتینا والانعام او د چار پایانو نه ما هغه ترکبون چې تاسو په سوارلی کوي تاسو باغی باندې سوارلی کوي
لتستو د پارا چې تاسو کې نه علی ظهوره داغه په شګانو باندې ثم